سلام به د اغه الله ولا تعالی دی بچراغ النبي رسول الله صلی الله علیه وسلم ته بدانه ویل چې السلام علیکا بلکې ویل به چې السلام علیکا سام لکی کی بیماری ته هلاکت ته نو پیغمبر علیہ السلام په جواب کې بیا ورته ویل چې وعلیکم پتا سبحان دې می یو اره بخاری شریف کې ده عائشہ رضی الله تعالی عنها رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سره وا او یهودی ته ردو هغه سلام واچو په دې انداز کې چې السلام علیکا نو عائشہ رضی الله تعالی عنها د ډېر غصې نه فورا ورته چې وعلیکم السلام ولعنته تا باندې سامي او لعنت دی پیغمبر علیہ السلام ته فرمایل چې عائشہ حد نه متریګا بس همدومره کافی و چې تا ویلی وي چې وعلیکم وای یا رسول الله تا ونه وردل چې هغه څه ویلی وای ما وردل چې هغه څه ویلی خو څومره بدی چې هغه کړی دا او موږ جواب ورکوا اضافي جواب ورکول دا جایز نه دي تاسو لپاره همدا اخر په سلام مبارک سلام خو چې کوم زموږه طرف نه سلاماتیا ده هغه طریقه رسول الله صلی الله علیه وسلم خود لیدا هغه بداوه چې سلام دی اعلی من تبع الهدى هغه څوک چې هدایت حاصل کی هغه لپاره ځکه چې سلام کې دا بنیادی طور باندې الله نوم دی د سلام او په دې کې د دنیا او د آخرت د دواړو سلامتی او د سلامتی دعا ده نو دی وجنه بدا په الفاظ باندې غي تنه پکا دا په الفاظ دغه چې په دې کې دعا ده پتا باندې سلامتی وي کستا په نیت کې دا ده چې را ده الله تعالی مسلمان کی ایمان دی راوړي او دا غیر لپاره ته د پښتو د اردو یا د نور چې کومي طریقې دي نوغه اختیاروا غسر الله اسم الله اول غسر کې ناست الله غسر فاسد الله غ جمعه تر واستل دا ټولي جایز دي ټول ته کول شي په چون کې دا الله تعالی د نمونه او خاص الله تعالی یو انعام دی او رحم دی الله تعالی مسلمانانو باندې کړی نو دی وجنا دې لپاره بهتر نه دی ویلي نو یقولون او دی وای فی انفسهم بقول زلونو کې لولا يعذبنا الله چې ولی نرا کوي الله تعالی موږ ته سزا بما پاغه نقول چې موږ وایو یعنی موږ چې د اخیری عذاب د رسول الله صلی الله علیه وسلم په شان کې کوو نو موږ ته الله تعالی سزا ولې نرا کوي حسبهم جهنم کافی د دوی لپاره جهنم یصلونها دی داخل شي هغه ته فبئس المصير بدر خراب ځای د ورتلو ده یا ایها الذین آمنوا اے مومنانو اذا هر کلا تناجیتم چې تاسو پټي خبرې کوي یو بل سره فلا تتناجوا نو پټي خبرې مکوي بالاثم د ګناه والعدوان او د زیاتی ومعصیت الرسول اپنا فرمانی کې د پیغمبر دغه چې پټي خبرې خو ته بل نه پټي خو دغه خبره وکوي وتناجوا او پټي مشورې او کوي خیر دی بالبر د نیکی والتقوا او د پرهیزګاری کله تقوا او د پرهیزګاری باندې کې د انسان د چا باندې کې جوړه ده د چا باندې کې د خیر خبره ده چاته پیسې ورکول دي په پټي طریقې سره نو به خیر دی واتقوا الله او یریږي د الله تعالی نه الذي الله غذات الیه تحشرون چاغه طرف د تاسو جمع کړل شي انما بشک خبره ده د بل نه ده النجوا پټي مشوري من الشیطان د کار د شیطان دا څه د پاره ده ليحزنا د لپاره چې غمجن کی الذين اغا کسان امنو چې ایمان راوړل دي وليس او نه د بضارهم نقصان رسون کې دوی ته شی اندهی تشي الا باذن الله مگر په حکم د الله سره رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث ته عبد الله ابن مسعود نے روایت ته بخاری شریف کې ده چې کله تاسو درې کسان یې نو دوه کسان په خپلو کې بیا بیلې پټي خبرې مکوئ ځکه چې یو بیا ما صحیح چې ما باره کې څه خبره کوي وعلى الله تعالی تعالی باندې فليتوکل المؤمنون بزان دي اسپاری مؤمنان یا ایها الذين امنوا اے مؤمنانو اذا هر کلا قیل چې ویل شي لكم تاسو ته تفسحوا کشادگیو کوي کلاو کې نه فل مجالس په مجلسونو کې فافسحوا نبیا کلاو شي يفسح الله فراخي مجرا ولي الله تعالی لكم تاسو دپاره رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم بخاری شریف کې حدیث ته چې کله یو مجلس قائمي نو داسې دي څوک نه کوي چې بل سړی پاسي په غزه باندې خپل کین همدارنګه جمعه ورځ رسول الله صلی الله علیه وسلم منع کړی دا د یو بل باندې او وختلو او د مخ کې صف ته رسولونه نه راشه چې کوم ځای خالی د التکینه که خامغه د مخ کې صف کې شوق نو اول نه راځه مخ کې کینا نو د خلکو باندې اوړه ما همدارنګه چا د پاره پاسیدل یا چا د پاره د دې پاره چې د پاتو مزه په کینه ما نو د وجنه د رسول الله صلی الله علیه وسلم منع کړی دا ندی مقابله کې تاسو اول نه داسې کوشاده کینئ چې نوې کس راځي چې هغه لپاره ځوي او بیا به د نور حکمتونه ذکر کړی دی او وخت مختصر دی موږ سره لکه مثلا یو کشر دی هغه اول نه په داسې مشرانو ځای کې کیناستو نو هغه د پکار دي چې اول نه دغه ځای کې نه کینی چې بل راځي بیا دی ورته پاسي اول نه دغه خپل مناسبت سره هغه ځای کې کینی چې دا مشر راشي چې ما د لپاره پاسیدل نه وي خو که مثلا هغه بیا ناشته
نو بیا مشر ته دانه دي پکار چې خامخا غپاسي په غزه باندې پخپل کی و اذا هر کلا قیل چې اول شي انشذو چې پاتې فنشذو نو بیا پاتې يرفع الله اوچت بکی الله تعالی الذين كسات امنوا چې مؤمنان دي منکم استاسنا در رسول الله صلی الله علیه وسلم طرفنا استاسو د امیر طرفنا استاسو د معاملات مشر طرفنا حکم شو خبر راغلا چې پاتې نو بیا ځان ته غټونه یا ځان غټوي ما په دې کې بیا پاتې والذین كسات اوتوا العلم چې ورکړی شوی د علم درجات د اغید لپاره درجی دي والله ولا تعالی بما تعملون اعمالنا چې تاسو کوي خبير خبر ده پاغي یا ایها الذين امنوا اے مؤمنانو اذا هر کلا ناجیتم الرسول چې تاسو پټه خبره کوي پیغمبر سره دا اولنې حکم او دا حکم بیا الله تعالی منسوخ کو په دې ورستنی حکم سره نو دا باندې آیت نمبر 12 منسوخ ته او د دې ناسخ د آیت نمبر 13 ده هغه وخت کې بهر يهودي براغلو منافق براغلو او رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ویل تاسو رزما لګه پټه خبره ده او بیا بلاړو فضول خبره به ورته وکړه صدا مقصد خبره بناوه دا غي مقصد داو چې دا رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې صحابه او ته چې کم تعلیم ور کوي یا کم خبره کوي دې نه وباسما او خامغه د تکلیف ور کما نو دا خو بخیلانی شمانی منافقین او دا يهوديان نو الله تعالی حکم دار واسطه او چې پټه خبره هغه څوک کوي چې اول شکرانه ورکی اول پیسې ورکی ناګه نه بعد په پټه خبره کوي دا د لپاره چې دی باندې خبره ګران شي او دی بیا ور کوي نه او دینه زمونږ د خلکو به دا دلیل جوړ کړی دا زمونږ د صاحبان دا او چې ذکر وشو دی د دې وقفې نه مخکې چې دا خو آیت د رسول الله صلی الله علیه وسلم د پاره نو دی وجنه چې ته هغه ترازی دې صاحب ته نشکرانه بغورځي دا چې الله ویلي شکرانه بغورځي ناګه د پاره ته سرات نه شي ملاوي نه شي نو چې لاس ملاوي اول بدا شي غورځي نو دا د دې آیت نه د ځان لپاره دا دلیل جوړ کړی ناغي وای یا ایها الذی الله فرمایي اے مومنانو ارکل چې تاسو پټه خبره کوي پیغمبر سره فقدموا وړاندې کوي بین یدی نجواکم مخکې د خپل مشورونه صدقه صدقه ذالک دا خیر لكم خدتا ذپارا واطهر او ډیره د پاکي ذریعہ دا فإن لم تجدوا بکتاسو نمومئی نو کبه نمی خامخه فإن الله بس بشکل تعالی غفور الرحیم معافی کون کې مهربان دی اشفقتم آیاتاس او یریدای یعنی دا حکم بتاسو ګران وګرځیدو ان دا تقدمو چې تاسو وړاندې کوي بین یدی نجواکم وړاندې د خپل مشورینا صدقات صدقې فاذ لم تفعلوا بس کچری تاسو داسې ونقل وتاب الله او معفو کړل الله تعالی علیکم پتاسو فاقیموا الصلاه بس قائم کوي من واتوا الزکات او زکات ور کوي واطیعوا الله او خبر ومنید الله ورسوله او دغه پیغمبر والله ولا تعالی خبير خبر ده بما تعملون فاغملون چې تاسو کوي الم ترى آیاتان دي کتدلی ال الذين او کسانو ته تولوا چې دوستی کوي قوم انداس یو قوم سره غضب الله چې الله غضب کړی دی علیهم پاوی باندې دړم بني قوم ته اشاره منافقین دي او د غضب شوی قوم دا د يهوديان دي د منافقینو باغی سره دوستی کوله ما هم منکم ندی ابو استاسنا ولا منهم او ندی ابوینا دا منافقین ويحلفون او دې قسمونه خوري علل کذبی د دروغو وهم يعلمون او دې پوهیږي اعد الله تیار کړی دی الله تعالی لهم دوی د پاره عذاب شدیدا سخت انهم بشکدو ساء دیر بد دی ما هغا کانو چودو یعملون چې عمل کو اتخذوا جوړ کړی دي دوی ايمانهم قسمون خپل جنتن دال ذریعہ د بندولو فصدوا بزدی منکی عن سبیل الله د الله د لارنا نور خلقهم فلهم بزدی د پارا عذاب د مهین سپکون کې لن تغنی عنهم اسکلا بپکار نشید دوی لری بن کی دوی نا اموالهم مالون د دوی ولا اولادهم او اولاد دوی من الله د الله نا ان د اولاد عذابنا شیئا هیڅ شی اولئک هم دغه کسان اصحاب النار ملګری د اور دي د زخیان دي دا هم دوی به فيها بدید زخی خالدون همیشه یوم باغورزی یبعثهم الله چرپا بسی دوی الله تعالی جميعا اټول فيحلفون بدیب قسمون خوري له اغد پارا ان الله پوړاندې کمال کسنګا يحلفون چې دې قسمونه خورل لكم استاس پوړاندې همدارنګ بدی الله پوړاندې قسمونه خوري ويحسبون او دې ګمان کوي انهم چې بشک دوی علا شيء پس فائدہ کی دي پس شی باندې دي یا د دین څخه حصے کی دي الا خبردار انهم بشک دوی هم الكاذبون هم دې دروغجن دي هم دې دروغ وایي استحوذ
استحوذ غالب راغله دي اني مسلط کړي